कि हमें एक पाकिस्तानी का खून 1000 अफगानियों पे पिलवाना है। جګړه هندوستان سره د خواختار افغانستان ته ورکوي. افغانستان څخه د پاکستاني پوځ د نفرت آخري حد وای بیا هم وایم چې له زرو افغانانو د یو پاکستاني ژوند بارزښته دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داس حال کې چې پاکستاني پوځ هند خپل دښمن ګڼي خو هیڅ کله د هند د خلکو په اړه داسې خبره نه کوي خو افغانانو ته بیا تکړه دي. تازه خبردار دی چې د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې تر زرو افغانانو ورته د یو پاکستاني وینه مهمه او د ارزښت وړ ده. د دغه هیواد پوځ او حکومتي چارواکو تر دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړې وې. هغه ویل څه موده وړاندې اویا ترهګر افغانستان راتلل خو په کرښه مو ټول ووژل. د هغه په خبره چې پاکستان ته ترهګر افغانستان ورځي خو دا هغه ادعا ده چې افغان حکومت تل رد کړې او وايي پاکستاني پوځ دې د خپل ناکامۍ پټولو لپاره موږ نه ملامتوي. دغه ډول څرګندونو په وار د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي او د پاکستان له لوري د افغانانو د وژنې کرکجنه تګلارې بللې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستان د چین په منځګړیتوب غواړي له طالبانو سره یو ځل بیا اړیکې ورغوي. د پاکستان پوځ او د کورنۍ چارو وزارت چارواکو ادعا کړې چې په بلوچستان کې وروستی برید د هند استخباراتي ادارې تر مشرۍ لاندې شوی. دوی وايي هند د سندور عملیاتو له ناکامۍ وروسته په بلوچستان کې خپل نیابتي ډلې فعالې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف او د کورنۍ چارو وزارت مرستیال آفتاب دراني د یو ګډ خبري کانفرانس پر مهال د بلوچستان په خزدار کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ د زده کوونکو پر بس د شوې چاودنې په غبرګون کې ادعا وکړه چې هند د پاکستان په نامنیو کې لاس لري. دوی یو ځل بیا پر هند تور پورې کړ چې د بلوچستان په خزدار کې د ماشومانو پر بس برید د هند استخباراتي ادارې تر مشرۍ لاندې ترسره شوی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.